بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پښتنو ورونو خویندو، د پښتون قوم د لستوڼي مارانو تاویلونو ته خو وګورئ. که د تاجکستان خاوره د تاجکو په نوم ده، نو آیا د نورو قومونو خلک پکې نه اوسیږي؟ که د ازبکستان خاوره د ازبکو په نوم ده، نو آیا د نورو قومونو خلک پکې نه اوسیږي؟ که د ایران خاوره د فارسیانو په نوم ده، نو آیا د نورو قومونو خلک پکې نه اوسیږي؟ تر دې چې پاکستان کې د سندیانو خاوره چې د سندیانو په نوم ده، نو آیا د نورو قومونو خلک پکې نه اوسیږي؟ خو کلامو تر اباسینه پښتنه خاوره د پښتون قوم برخه ثابتېږي، نو د پښتون قوم د لستوڼي مارانو د خپلو مالکانو هندیانو فارسیانو پنجابیانو سره درد راوشتېږي. ته به وایې چې د نورو قومونو په خاوره د نورو قومونو خلک نه اوسېږي، صرف یوازې په پښتنه خاوره د نورو قومونو خلک اوسېږي. او په پښتنه خاوره که د نورو قومونو په شان د پښتو او پښتون اولنی حق ثابت شو، نو په پښتنه خاوره به د پښتون قوم د لستوڼي مارانو مالکان بېوسه شي. مطلب د پښتون قوم د لستوڼي ماران به په پښتنه خاوره بې مالکه شي. افسوس د پښتون قوم د لستوڼي مارانو په دغه تاویلونو. ای د پښتون قوم د لستوڼي مارانو، ستاسو دغه تاویلونه ستاسو مفاد پرستي او د پنجابستان فکري غلامي نشي پټولی. که چېرته تاسو ځان ته د پښتون قوم نمایندګان وایئ، نو ښه به دا وي چې په پښتنه خاوره د پښتو او پښتون د اولني حق غږ په جار پورته کړئ. ای پښتنو ورونو خویندو، ویښ شئ، پښتانه شئ، متحد شئ. یاد ساتئ، لامو تر اباسینه پښتنه خاوره د پښتون قوم برخه ده، او پښتنه خاوره اولنی حق د پښتو او پښتون دی. والسلام. ژوندی دی پښتون قوم، ژوندی دی خپلواک پښتونستان غورځنګ.